ماما ته مخکې شه چې اسپیم تړل شوی او زنانه هم بغل ته شوي. راځئ. السلام علیکم. صد ښه دی. قراري ده ماما. بچیان صد ښه دی. غټ واړه شکر په خدای د خپله. خوشحال لره. ډېر خپله سال لره. خوشحال لره. خیر یې. ګلو ګلو خوښه یې. شکر خوشحاله اوسئ. څنګه دی صحت دی؟ شکر دی. ښه شوی یې؟ هغه دوا لږ کار وکړه؟ او دغې ته خفه یم حاجي صاحب. هغه کوټې راته دواړه ډول چې هغه کوټې وي چې تا ته مې ویلې. هغه کوټې څنګه شوې؟ هغه یې پرې نه ښودلم. ولې؟ وایي زما خپله لور ده او زوم مې دغه راځي. مانې ښه ته بیا پاتې شوم دلته؟ او هغه دوه کوټې به راته جوړې کړې او بس. او د ده دا ډاګې ماګې ټولې پینځو وهلي دي. چې خدای نه خواسته. نو تاسې پرې دغه فرش ولې تړلی دی ماما؟ دا خو وتړه دلته لاندې نه دا خو یو دا ضعیفه دی بل دا وزن ورباندې شو که نه؟ دا چې دا خو بل دفعه چې زه راتلم دغه ځای نه و مات په حساب. نو دا چې وتړل شو کیدای شي همدغه وجه یې. نه نه دا خو هېڅ دا لرګي ټول چینجن دي ټول دا همدې د مشر باندې مې دا وتړه. او د دې سره لاندې موږکان یې خوري دغه یې خوري بیا ما ورته ویل مالې زه به یې درته په ځای کړم. ښځه د کوټې خو به موږ کوشش وکړو هغه خپل ټول کوشش به وکړو چې وشو که تا ته دغه دیوالونه ښایسته فقط چت پټول دي زه به یې هم ګورم. نور څه حال دی نور؟ فضل د خدای دی. زه د خپلو سترګو نه بېتاب یم لاره سمه نه یم. او اولید او هغه د ملا تکلیف د څنګه هغه تکلیف مې خلاص دی. ښه شوی دی؟ هغه ښه دی. دوا لکه چې ښه دوا وه؟ او دوا ټوله ده وخوړله؟ خلاصه مې دا مخکیني ټوپونه دا چې اورېدلی ما مخکې وارې دا پوښتۍ مې دغه پوښتۍ مې لږ درد کوي. دې ته به بیا ډاکټر ته انشاءالله چې ویسم. او دا پوښتۍ مې درد کوي. او هوا خو به ډېره ګرمه شوې نه یې؟ نه نه هوا ښه ده. او هغه سودا فضل ته چې راغلی اسماعیل چېرته و؟ اسماعیل خو نه و راسره د هغه چېرته تللی و. بیا راغلم دغه تا دغه ملګری دی د همسایه دی بیا مې دې ته وویلې موږ راځو ماما خواته. نو دا خدای د دې سره ښه وکړي دا سره ډېر کومک کوي د هر وخت کې. موږ سره ما چې ډاکټر ته مړلې تللی و که نه نو لږ سودا هم درته راوړې سودا به درته راونه بس زه به هغې پورې دا کوټې وګورم صحیح دی؟ دا دیوالونه خو د چت زور نه لري. هغه هغه قوي دیوالونه دي. نه 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 لاندې نه هغه دي بیخ نه ختم دي. هو د بیخ نه ختم دي. د دې کور مالک څوک دی؟ د دې کور مالک زما خوری دلته پاس دی. که دلته یو کوټه تا ته سړی موږ وشو کولی او جوړه هم کړله بیا خو به هغه تا ته نه و چې دې ځینه لاړ شه یا څنګه یعنې مشکل نشته. دا مخامخ کوټه ته واچه ده. هر یوه چې هغه چپه کول غواړي د سر نه اچول غواړي. ځکه دا دیوالونه ما وکتل د چت زور نه لري چت خو لږ دروند دي نو دیوالونه یې د زوره نه دي. خدای مهربانه دی خدای به یې موږ او تاسو ټولو غږ واوري انشاءالله یو لاره به راوځي چې تا ته کوټه جوړه شي په خیر. مشکل دا چې بل څوک لریم نه د سپین سرې ښځه ده هلته یو سپی دی ډېر وران دی. ماما موږ سودا کېښودله او لاړو په اجازه دی. زه به کوشش د کوټې دپاره وکړم که انشاءالله خدای مهربانه شي یو لاره ورته راووځي نو حتما ځکه دا کوټه چت خو د ختم دی بل لا شاته چې دلته دغه جیګه مناره ده که نه هغه هم داسې شړېدلې غوندې ده چې خدای مه که هغه کومه ورځ راونه لوېږي د یوې تیږې زور هم بیا دا چت اختر ماما پېژني که نه اختر ماما ته دا مخامخ کوټه وګوره دا د شکري څنګه ده ماما دغه کوټه خو دا دیوالونه خو د چت زور نه لري. دغه هو خو دا چې چت زور نه لري بیا به د لاندې نه جګي. د لاندې نه هغه جګول غواړي. هو که نه چت زور چې نه لري خو بیا هو لاندې نه دغه یې وهلی که نه په هغې به موږ انشاءالله ډېر کوشش وکړو ماما چې خدای مهربانه شي درته چاره وکړو.
دغه چې ولې رانغی اسماعیل هغه کابل ته تللی و ها هو کابل ته تللی و هغه لکه چې د دوی غم کوي د څه شي د دوی ولې زوی باندې څه شوی هغې ته ښه ده کوي که نه دغه زوی خوړکی دی بیخي ما یوې طالبی دی خدای په امان ماما الله دې اجازه وکړي. ده خدای په امان خدای دې خوشحاله مننه آباد ته اوسه چې زمونږ غم ته ښکاري الله خدای دې خوشحاله چا چې دی هغې ته دعا وکوه ماما الله دې هغې ورته ووایي. امین خدای دې خوشحاله لره خدای په امان